السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. شیخ صاحب محترم، اخلاق په دین اسلام کې کوم مقام لري؟ په اړه یې که لږ وضاحت وکړئ. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. اخلاق تر ټولو عظیم او قیمتي سرمایه ده د مؤمن لپاره. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې وان الرجل ليدرك بحسن خلقه درجه قائم الليل وصائم النهار. یو سړی د خپل خو اخلاق په وجه باندې د یو روزدار مقام نیولی شي، د یو هغه انسان لپاره چې هغه ټوله شپه د الله بندګي کوي، او بل یو انسان داسې دی چې هغه اوده دی په خپله بستره باندې خو اخلاق یې ښه دي، د هغه عابد انسان مقام او مرتبه نیولی شي. نبی صلی الله علیه وسلم ته د یوې زنانه باره کې تذکره وشوه، وایي دا ډېره ښه ښځه ده، منځونه هم کوي، روجې هم نیسي، صدقې هم کوي، الا انها یؤذي جیرانها بلسانها، مګر دومره ده چې خپل ګاونډیان په ژبه باندې تکلیف رسوي، اخلاق یې خراب دي. نبي صلی الله علیه وسلم دا په جهنم کې ده. د بلې زنانه باره کې تذکره وشوه، عبادتونه ډېر نه کوي خو ګاونډیانو ته ضرر نه ورسوي. نبي صلی الله علیه وسلم دا زنانه جنتی ده. که موږ تاسې غواړو چې جنت ته لاړ شو او الله رضا کو، خپل اخلاق ښه برابر او نبوي جوړ کړو. السلام علیکم ورحمة الله.